یو تورا او یو آس در څخه غواړم، خدای خوځنده احساس در څخه غواړم. ویښې سترګې د صلاح چې پرې خوږې شي، سپین بیرغ په اقصا. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو خپرونو ته. در څخه غواړم د سعید ویدې جذبې چې کړي څپاندې، ساقي هغه یو ګیلاس در څخه غواړم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه قمندانان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې به ډېر ځله اوریدلي او لوستلي وي چې د اسلامي تاریخ هره پاڼه او هره کرښه د دې ګواه ده. هر انسان چې د الله رب العزت په لاره کې د دین، مذهب، هیواد او د خپلې ځمکې د دفاع لپاره جنګېدلی وي، تاریخ د هغوی نومونه راتلونکو نسلونو ته د لمر په څیر ځلولی دي او په نیکو نومونو یې ستایلي دي. په نړۍ کې د معرکو او د جګړو تاریخ د قابیل او حابیل له وخته پیل شوی، چې همدې لړۍ له انسان څخه تر انسانه، له قوم څخه تر قومه او له هیواد څخه تر هیواده دوام کړی دی او تر دې دمه لا دوام لري. په لومړنۍ نړیواله جګړه کې په لکونو انسانان له منځه لاړل. همداشان په دویمه نړیواله جګړه کې د بشریت د وینو ویالې وبهېدلې او د ډیرو انسانانو سرونه له تیغه تیر شول، چې ټول تاریخونه د دوی د ناوړه پایلو ګواه دي. یعنې پرته د انسانیت او بشریت له منځه وړلو یې نور هیڅ معنا او هدف نه درلود. خو دا هم په یاد ولرئ چې د همدې جګړې د لارښوونکو او د قمندانانو پایلې او انجام به تاسو هم لیدلی وي، چې الله رب العزت د دوی قوت او زورواکي، ظلم، تیری څومره له خاورو سره خاورې که. تاسې د فرعون، نمرود، هتلر، ناپلیون جګړې مطالعه کړې دي چې دوی انسانیت او بشریت ته څومره زیانونه اړولي دي او لا اوسه پورې روان دي. اوس راځو قدرمنو اوریدونکو هغو سپېڅلو جګړو ته چې یوازې او یوازې د الله رب العزت د رضا او د اسلام د پیاوړتیا لپاره رامنځته شوي دي. تاسې وګورئ چې په دې جګړو یعنې په دې جهاد کې زموږ او ستاسې ستر لارښود د رسالت ځلیدونکی لمر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه باشجاعته او میړنو عسکرو او قمندانانو صحابه و کرامو د څه موخې لپاره جګړه کړې وه او له چا سره یې کړې ده. جواب یې باید په لنډه ووایم چې د هغوی د جهاد او د جګړې موخه یوازې د الله رب العزت رضا او د اسلام د سرلوړي لپاره وه. د دوی تورې او د دوی ډالونه یوازې د همدې لپاره کارېدل چې له نړۍ د کفر او شرک توره تیاره ورکه کړي او پر ځای د اسلام سپېڅلی دین وځلوي. په بدر، حنین، احد، خندق او نورو غزاګانو کې الله رب العزت له دوی سره څومره مرسته کړې وه، دا د دې لپاره چې د هغه وخت قمندانان، صحابه کرام د دې لپاره نه جنګېدل چې زه د غنیمت مالونه لوټ کړم
او ځان ته دې پرې مارکیټونه او ودانۍ جوړې کړم او یا دې د مظلومو هیواد پانګه تر پښو لاندې کړم. د اسلام تر ټولو ستر قومندان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خپل میړني عسکر د جهاد لپاره واستول، د دوی په خوله او ژبه به د قرآن شریف آیتونه تلاوت کیدل او تر ټولو وړاندې به هر یو د شهادت د جام څښلو لپاره له یو بل څخه وړاندې کیدل. دوی به تل د تورو تر سوري لاندې خپل ژوند اسلامي شعار ګاڼه او د اسلام په لاره کې په شهادت به یې ویاړ کوه. بل لور ته قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت هم دوی همداسې پرې نښودل، هغه دا چې په ډیر لږ وخت کې د دوی هیله د اسلامي ریاست دایره له شرقه تر غربه وغځوله چې د نن دور قومندانانو لپاره یوه بېسارې بیلګه ده. زموږ هر یو مجاهد باید همدا خویونه په ځان کې پیدا کړي که موږ په رښتیا سره یوازې د الله رب العزت د رضا او د بېوزلو خلکو او هیواد د خوندي ساتلو او دفاع لپاره د کفارو او مشرکانو پر ضد وجنګیږو، نو ډېر ژر به د کفر تور تم د اسلام په رڼا بدل شي او په هره سیمه کې به د سولې او د ډاډ فضا رامنځته شي. نور نو قدرمنو اوریدونکو، خپلې خبرې رانغاړم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي شمعې او د اسلام د حقې لارې له جهادي قومندانانو صحابه و کرامو سره مو د جهاد په ډګر کې په غرو رغو دښتو او درو کې پیاده ګرځوم چې تاسې ته خپله میړانه، شجاعت، زړورتیا در وښیي او د جهاد له سپېڅلو ولولو او ذوق څخه مو خبر کړي. ګوندې له دې لارې هر یو مجاهد ته غیرت ودرېږي او خپل مظلوم ولس او غیرتي خاوره د غلیم له منګلو څخه وژغوري او خپل منځي شخړې په ډاډ او امنیت بدلې کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوب قومندان د ایران فاتح حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه مور چې د خپل خواږه زوی له نوي دین یعنې د اسلام څخه خبره شوه نو له حده زیاته پریشانه شوه. له خپل زوی سره خبرې اترې او خوراک څکاک پرېښود، لکه څرنګه چې هغه د مور یو منونکی زوی و، نو له همدې امله دا د یوې سختې ازموینې لمحه وه. خو هغه زړه چې د الله رب العزت د وحدانیت په خوندونو او مزو کې ورګډ و، هغه بیا بیرته کله د کفر لور ته ورګرځېدلی شو. مور یې په پرله پسې ډول 3 میاشتې خوراک څکاک پرېښود، خو د زوی په تندي کې هیڅ کله شرک ته د بیرته ستنېدو ګونځې لیکې رانغلې. الله رب العزت ته د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه صبر او زغم او استقامت دومره خوښ شو چې د ټولو مسلمانانو لپاره یې په الهي نافرمانیو کې د مور او پلار نافرمانی عام قانون جوړ که، تر دې چې الله رب العزت دا آیت را نازل که که چیرې تاسې خپل مور او پلار زما سره په شریک نیولو مجبوروي چې د هغې پوهه او باور تاسې لره نه وي، نو په داسې کار کې د مور او پلار خبره مه منئ. نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم په دې پوه شه چې په دې وخت کې به زه د مور خبره کله هم نه منم. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یوازې 19 کلن و چې د اسلام بلنې د توحید د زړه راښکونکې شمعې پتنګ جوړ که او له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو ځای په نبوي دربار کې حاضر شو او د اسلام په ګاڼۍ ځان سینګار که، ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. له دې څخه وړاندې 6 تنه نور ځوانان د نبوي شمعې پدنګان جوړ شوي ول او د رسالت له زرینو وړانګو یې په زړه پورې خوند اخیستی و. د اسلام له منلو وروسته تر نبوي هجرته په مکه کې اوسېده. گویا چې دا ځمکه د عامو مسلمانانو په څېر د ده لپاره هم له کړاوونو او له سختیو څخه خالی نه وه. خو بیا هم دوی د نورو میړنیو مسلمانانو په څېر د کفارو هر ډول ستمونه ظلمونو ته خپله سینه د ډال په څېر غوړولې وه او په ورین تندي به یې په ځان هر ډول سختي ګاللې. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په ټولیزه توګه د کفارو له ویرې د مکې په غارونو او شاړو دښتو کې د هجر تورې شپې تېرولې او همالته به یې په پټه د یو الله رب العزت عبادت کوه.
یو ځل په یو غار کې له څو صحابو کرامو سره یو ځای د الله رب العزت په عبادت بوخت و. د برابري خبره وه چې په همدې ځای کې د کفارو یوه ډله تېرېده. دوی یې چې ولیدل نو د دوی په نوي دین یعنې په اسلام یې ټوقې او مسخرې راواخیستې. سعد رضی الله تعالی عنه په داسې بېوسي کې هم په زړه کې د اسلام جذبه را وپاروله او د اوښ یو هډوکی راپورته که او یو کافر یې په دومره تیزي په سر ویش چې په سرو وینو کې لات او او هغه کافر بېهوشه په ځمکې باندې پریوت. د اسلام په سر دا لومړۍ وینه تویېدنه وه چې د همدې میړني ځوان سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له لاسه رامنځته شوه. په مکې مکرمه کې چې په مسلمانانو د کفارو له لاسه کړاوونه او شکنجې زیاتې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د هجرت کولو حکم وکړ. له دې حکم سره سم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مدینې لار ونیوله او د خپل ورور عتبه بن ابي وقاص په کور کې استوګن شو چې هغه د جهالت په دور کې یو قتل کړی و او د غچ اخیستو له ویرې په مدینې منوره کې پناه اخیستې وه. مدینې منورې ته په رسېدو مسلمانان ډاډه شول خو بیا هم د قریشو او د مکې د خلکو د حملې خطر شتون درلود. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو معلومولو لپاره 80 یا 80 تنه سپاره د دښمن د تګ راتګ معلومولو لپاره ولیږل. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم په دې ډله کې ګډون درلود. لنډه دا چې د مسلمانانو دا ډله د حجاز په یوه دښته کې د قریشو له یو شمېر کفارو سره مخ شوه. لکه څرنګه چې د مسلمانانو یوازینۍ موخه پلټنه کول ول نو د دې له امله کومه جګړه رامنځته نه شوه. خو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کله دا زغم درلودلی شو تر دې چې د قریشو لور ته یو غشی ګزار که. همدا غشی د اسلام لومړنی غشی و چې د الله رب العزت په لاره کې ګزار شو او وویشتلی شو. په دویم ځل بیا د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تر مشري لاندې د اتو مهاجرینو یوه ډله د پلټنې لپاره روانه شوه تر دې چې دوی خرار سیمې ته ورسېدل او بیرته مدینې منورې ته راستانه شول خو بیا هم کومه شخړه رامنځته نه شوه. له دې وروسته له عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه سره د دښمن د حال معلومولو لپاره وټاکل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه ته یو بند لیک ورکړی و چې د 2 ورځې سفر وروسته یې د پرانستنو اجازه ورکړې وه. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم سره سم 2 ورځې وروسته لیک پرانیست نو په هغه کې لیکل شوي ول د مکې او د طایف ترمنځ چې کوم نخلستان یا د خرماو باغ دی هلته چې ورسېدی نو د کفارو او د قریشو حالات وڅېړئ او پلټنه یې وکړئ. عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه خپلو ټولو ملګرو ته د لیک لنډیز ولست. زه هیڅوک دې ته نه اړ کوم څوک چې د شهادت غوښتنه لري هغه راسره لاړ شي او که د چا خوښه نه وي بیرته ستانه شئ. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او نورو ملګرو یې په جوش او جذبه د اطاعت سرونه ښکته کړل او د سمعا طاعتا الفاظ یې ویل. خو له یو څه تګ وروسته د عتبه بن غزوان رضی الله عنه او د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه شریک اوښ چې دواړه پې سورېدل هغه ورک شو او په همدا شان دوی شاته پاتې شول. عبدالله بن جحش نخلستان یا د کجورو باغ ته له رسېدو سره سم د قریشو له یوې قافلې سره جنګ پیل که او د څو بندیانو او د غنیمت له مال سره یو ځای مدینې منورې ته راستون شو. لکه څرنګه چې دا هغه میاشت وه چې په دې میاشت کې جنګ او شخړه قطعا منع وه نو د همدې له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کار ناخوښي ښکاره کړه او ویې فرمایل ما خو تاسې ته د جنګ کولو حکم نه و کړی. نورو مسلمانانو هم عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه او د هغه نور ملګري ملامته کړل خو د الله رب العزت وحی یعنې قرآن دا ستونزه په دې ډول حل کړه. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د تکبیر زوږ ور سره خرب د ګزار دی شنډغه شو د اسو د پښو ترپار دی د یرموک په فضا خپور د جنګ غبار دی 3 اصحاب زخمی پراته دي سوي زړونه د یرموک په فضا خور د جنګ غبار دی 3 اصحاب زخمی پراته دي سوي زړونه. قدرمنو اوریدونکو
بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. خو د الله رب العزت وحی او قرآن دا ستونزه په دې ډول حل کړه. الله رب العزت رسول الله ته فرمایي خلک خو ستا څخه د حرامې میاشتې په اړه پوښتنه کوي، په دې کې جنګ روا دی. ته ورته ووایه په دې میاشت کې جنګ کول لویه ګناه ده. قریش له فدیو سره یو ځای د خپلو بندیانو د خوشي کولو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول. لا تر دې دمه د سعد بن ابي وقاص او عتبه څه معلومات نه و شوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته وفرمایل تر څو پورې چې هغوی دواړه صحیح سلامت نه وي راغلي، تر هغه وخته پورې به ستاسې بندیان له موږ سره وي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو کله دوی دواړه صحیح سلامت راغلل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بندیانو د خوشي کولو اجازه ورکړه. د بدر له غذا سره د نورو پرله پسې مستقلو غذاګانو پیل وشو. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په دې جنګ کې خلکو ته خپله میړانه او قرباني وړاندې کړه او د کفارو د مشر سر یې په توره قلم کړ. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته د کافر توره ډیره خوښه شوه، ته د ذوالکتیفه په نوم وه. نو توره یې له ځان سره راواخیسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. لکه څرنګه چې لا تر دې دمه د غنیمت په اړه کوم آیتونه نه و نازل شوي، نو رسول الله ورته وفرمیل له کوم ځایه دې چې دا توره راخیستې ده همالته یې بیرته ورسوه. د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خوږ ورور عمیر رضی الله تعالی عنه په دې جنګ کې شهید شوی و. نو سعد څه د ورور شهادت خواشینی کړی و او څه د تورې د نه لاسته راوړلو له امله خفه و. لنډه دا چې خفه راستون شه، خو لږ وخت وروسته سورت انفال را نازل شو. له دې وروسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې د راخیستلو اجازه ورکړه. د هجرت په 3 کال د احد غزا پیل شوه. هغه مورچل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم څخه وړاندې پرېښودلی شو او ظاهرا مسلمانانو ماتې وخوړله او د ناڅاپي حملې له امله د زیاتره غازیانو پښې وښویېدې. خو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د هغه پیاوړو او میړنیو صحابهو په قطار کې و چې د هغه باعظمه قدمونو تر وروستۍ دمه خپل سنګر پرېنښود. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په غشي ویشتو کې ډیر مهارت او تجربه درلودله. نو له همدې له امله کله چې له کفارو سره مخامخ جنگ پیل شه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خپل تیرکشه یعنې د خپل کڅوړې څخه غشي ورکول او فرمایل به ای سعده غشي وروه، زما مور او پلار دې له تا زار شي، فداک ابي و امي. له حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه له سعد رضی الله تعالی عنه څخه پرته د فداک ابي او امي الفاظ نه دي اورېدلي. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ صرف سعد بن ابي وقاص ته ویلي، بل چاته یې نه دي ویلي. د جنگ پر مهال یو کافر مخامخ راغی چې په خپلو تیزو حملو یې مسلمانان خواشیني کړي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ته حکم وکړه چې کافر په غشي ولی. په همدې وخت کې تیرکش او کڅوړه له غشي خالي وه، خو سعد بن ابي وقاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ځمکې ته ونه غورځاوه. یو غشی راپورته که چې څوکه پکې نه وه. حضرت سعد بن ابي وقاص هغه غشی په دومره مهارت او تجربې سره د کافر په تندي ورخښ که چې په ډېر بد حالت کې په ځمکه را پرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن ابي وقاص په دې مهارت او غشي ویشتنه بې اختیاره په مسکا شو، تر دې چې مبارک غاښونه یې سپین وځلیدل. همداشانې د طلحه بن ابي طلحه په مرۍ کې په داسې مهارت غشی ورخښ که چې ژبه یې د سپي په څېر بهر راووته او په مرګونو شیبو یې د دوزخ لورې ته کش که. د احد د غزا تر فتحې پورې چې څومره غزاګانې رامنځته شوې وې، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پکې په ډېر زړورتیا او قرباني سره برخه اخیستې وه او د مجاهدینو لپاره یو بېسارې بیلګه وړاندې کړې ده. او بیا یې د مکې له فتحې وروسته د حنین په غزا کې داسې غوره کارنامې وړاندې کړې دي چې د ده د میړانې او عزم کارنامې د حدیثو او تاریخ په کتابونو کې خوندي دي.
د طایف او تبوک په غذاګانو کې هم په ډیره میړانه برخه اخیستې وه. بیا چې د هجرت په 10م کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع هوډ وکړه نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم ورسره په سورلی سپور و. څومره نیکبخته صحابي و چې له سید الکونین سره یو ځای اوږه پر اوږه سفر کوه، خو چې کله مکې مکرمې ته ورسېده نو سخت کمزوری شوی و، تر دې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ته تشریف یووړ نو له ژوند څخه په ناهیلي یې وفرمایل او دا وړاندیز یې وکړه چې ای د الله رسوله زه یو شتمن سړی یم خو له یو زوی څخه پرته بل کوم وارث نه لرم، نو که ستا اجازه وي چې زه د خپلې پانګې 2/3 برخه په نیکو کارونو ولګوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه بیا ورته وړاندیز وکړه خیر که 2/3 برخه نه وي نو نیمه برخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل نه، ته کولی شي چې د خپل مال 3 برخه د الله رب العزت په لاره کې او په نیکو کارونو کې ولګئ. او رسول الله دا ورته ویلي چې تاسو خپل وارث دومره تش لاس مه پرېږدئ. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسې چې هر څه د الله رب العزت په لاره کې لګوئ الله رب العزت به د دې اجر او بدله هرومرو درکوي، تر دې چې د خپلې میرمنې خولې ته د یو مړۍ ډوډۍ هم ور واچوله الله رب العزت به اجر او ثواب درکوي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له مدینې منورې سره دومره مینه درلوده چې دا یې هم نه خوښول چې په مکې مکرمه کې مړ شي. د ده ناروغي چې څومره اوږدېده هماغومره به د ده غم او خواشیني زیاتېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سعد بن ابي وقاص دومره خفه او غمجن ولید نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای سعده ولې جاړې او دومره غمجن ولې یې؟ هغه ورته وړاندیز وکړه راته معلومیږي چې د همدې ځمکې یعنې مکې مکرمې خاوره به زما په برخه وي کومه چې ما د الله او د الله د رسول په مینه کې د تل لپاره پریښې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډاډ او د لاساینې لپاره د هغه په زړه لاس مبارک کېښود او 3 ځله یې ورته دا دعا وفرمایه ای الله ساته روغتیا ور په برخه کړه، یا الله ساته روغتیا ور په برخه کړه، یا الله ساعته روغتیا ور په برخه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې مبارکې چې کوم الفاظ راووتل هغه د دې میړني او سپېڅلي ناروغ د مرګ د بسترې آرام او د ژوند اوبه ثابتې شوې. الله رب العزت هغه ته روغتیا ورکړه او له دې سره یې ورته دا زیری هم ورکړه ای ساده ته به تر هغه پورې نه مرې تر څو پورې چې تاسې له یو قوم څخه بل قوم ته زیان او له یو قوم څخه بل قوم ته ګټه ونه رسوئ. همدا وړاندویونه وه چې د عجمي فتحو په ذریعه پورې شوه چې په دې کې عجمي قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې زیان او د عربو قوم ګټه او فتوحات لاسته راوړل. د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په اړه به نور هم واورو قدرمنو اوریدونکو، خو هغه په بلې خپرونه کې. نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. د ژوند مرګ په کشمکش کې را حصار دی خدای مړه شول دی و څاڅکي امیدوار دی غړوي د امید سترګې په لار دی د اجل تندې راوړي یرغلونه د خوای خدای رحیم دی هم رحمان دی په غازیانو په هر حال کې مهربان دی څه خوای خدای رحیم دی هم رحمان دی په غازیانو په هر حال کې مهربان دی چې څه ګوري یو ځل موټی را روان دی جامې لاس کې ګړندي اخلي ګامونه چې څه ګوري یو ځل موټی را روان دی جامې لاس کې ګړندي